د طالبانو بریدونو پاکستان څنګه ورخطا کړی دی او ولې بیړنی حالت روغتونونو کې اعلان کړ. بلخوا افراسیاب خټک د دې بریدونو باره کې څه وایي ویډیو وګورئ او سوله افغان چینل در سره سبسکرایب کړئ. ډان ورځپاڼې د پاکستان د پولیسو د یوه افسر له قوله راپور ورکړی چې په پاړه چنار کې د پاکستاني پوځ او افغان طالبانو ترمنځ د ډیورند کرښې په اوږدو کې د نښتې پر مهال د پاکستان د پوځ یو سرتیری وژل شوی او 2 نور ټپیان شوي دي. پاکستاني چارواکي مسار جهان ویلي چې نښته اوس هم روانه ده. دغې انګلیسي ژبې پاکستاني رسنۍ د دوشنبې په ورځ د کپاتې اجتماع راپور ورکړ چې د پاکستان امنیتي ځواکونه په تیارسي حالت کې دي او د سیمې په ټولو روغتونونو کې بیړنی حالت اعلان شوی دی. د ورځپاڼې د پاکستان په شمال لویدیځ کې د کورمې ولسوالۍ د پولیسو د یوه افسر مظهر جهان له قوله لیکلي چې په دې سیمه کې ځایي قومي مشران هم له پاکستاني ځواکونو سره همکاري کوي. د ډیورند کرښې په اوږدو کې د برکي سیمې اوسیدونکو رسنیو ته ویلي چې د پولي دواړو غاړو ته خلک له خپلو کورونو کډه کوي او داسې عکسونه خپریږي چې د افغانستان خواته هم د دې جنګ له وجې یو کس په شهادت رسېدلی دی. لا پوره وضاحت نشته چې یاد کس طالب دی او کام افغان دی. او بلخوا پر افغان خاوره د پاکستان هوایي بریدونو ته په غبرګون کې پښتون سیاستوال افراسیاب خټک لیکلي دي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته د پښتنو سیمې په یوه نړیوالې لوبې کې د ترهګرۍ په مرکز بدلې شوي دي او دا د ځایي خلکو د ګټو هیلو خلاف عمل دی. نوموړی وایي چې د ډیورند کرښې دواړو غاړو ته وروستی تاوتریخوالی د همدې لویې لوبې یوه برخه ده چې لوی قدرتونه او د هغوی ځایي ملګري پکې ښکیل دي. ښاغلی خټک وایي پاکستانیان باید له خپل دولت څخه وپوښتي چې ولې د افغانستان 15 ګاونډیان یو هم په دغې ډول فزیکي مداخلې کې برخه نه لري او دا ځکه چې هغوی تصمیم نیولی چې د لویو قدرتونو د لومړي کرښې دولت برخه ونه ګرځي. هغه څه چې په تیرو 2 کلونو کې د لویو لاریونونو په ترسره کولو سره پښتنو هم رد کړي دي دا خو هم د امنیتي ادارې وي چې پاکستاني طالبانو ته اجازه ورکړه چې ډېری سیمې تر خپل کنټرول لاندې راولي. د دغې پالیسۍ منتقدین ووژل شول، وربړول شول او وتښتول شول. د ښاغلي خټک په وینا په روښانه ډول له دې لیوني سیاست څخه وتل د ژغورنې یوازینۍ لار ده.